راسره دی عبدالوزیر خان زما چې کوم ډرایور دی مسرور کې دی او بیا راسره شاته دا کوم دوه ځوانان چې را روان دي شاکر حسین او رفیق خان دا څه دی دغه نارې زموږ شروعات د دیر د سر نه هلکه دا کوم ځای دی دا خرکې تاڼه دې ګر زموږ د سفر شروع دا وخت مونږ راورسېدو پلی انټرچینج ته تاسو کتلی شئ دا وخت موږ د چړات په روډ باندې روان دي تاسو بره کتلی شئ نری نری باران خوب وریږي داسې موسم ما چې لیدلی نه و سوات ته مساجد شته نه همداسې کېږي زه خو د شیطان بیداري دی ناړو لګم دومره زړه راښکونکې هوا فضا سړی ورسره تازه شي لږ شان راوځئ ظالمانو ترې کورونه راوځئ بس دی د ښځو دا خویونه پرېږدئ د هغې نه تاسو راشئ د هغې نه خوندونه او دغه ټول راغلی موج مستي ده د اختر ورځې شپې دي یاره ډېره مزه کې راوتي یو بار په چکر باندې سوات منګورې نه رالو دا چې اوس کومه غر دی دا د معلم جبیر طرفه غر دی 27 کیلومتر لار پاتې ده دا چړۍ ده په موټر راځئ لکه د چینو دا یخ یخې اوبو ته اوسکو راځئ هلکه د ټکس سم ورکو او دا هم ښه وکړئ دا د چیني اوبه دي دا پیپ یې ورته لګولې دغې ځای کې چینه راغلې دغه چینه راغلې ورسېدلو معلم جبې ته بالکل دغه ټاپ دغه د زانګوګانو نه خلک خوندونه اخلي زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ راځئ چې اوس واورو پروګرام ستاسو اواز د خپل کوربه شهزاد خان سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ څنګه چل دی امید لرم چې ټول روغ جوړ خوشحاله یئ په مزو کې به یئ جناب مونږ دا هلکان راټول شو او ویل یې داسې چل کوو چې چکر وکړو چکر چېرته وکړو روان یو سوات طرف ته او راسره دی عبدالوزیر خان زما چې کوم ډرایور دی مسرور کې دی او بیا راسره شاته دا کوم دوه ځوانان چې را روان دي شاکر حسین او رفیق خان دا څه دی دغه نارې زموږ شروعات د دیر د سر نه هلکه دا کوم ځای دی دا خرکې تاڼه دې ګر زموږ د سفر شروعات وشو او راځئ مخکې راسره ځئ انشاءالله مخکې به تاسو ته ځای په ځای باندې ښودی دا نندارې دا او بالکل ګرانو کتونکو دا وخت مونږ راورسېدو پلی انټرچینج ته تاسو کتلی شئ سوات زموږ دغه سفر به روا دوا وي سوات طرف ته انشاءالله مخکې ګورئ او ګورو چې نور ملګري
سواد منګورې نه رالو دا چې اوس کوم غر دی دا د معلم جبیر طرفه غر دی 27 کیلومتر لار پاتې ده دا چړۍ ده په موټر سایکل راغلی یو ها لکه خلکو ته څه چې راشي ډېر ښایسته ځای دی انجوای دی وکړي روډ ورته هم ښایسته جوړ شوی دی میوزیک ته ورته وکړي بیا ورته په خپله پته ولګي او روډ هم ډېر مزېدار دی ماشاءالله ډېر ښایسته روډ ساز شوی شیزاد به یا به پېره خراب و دا پېره ښایسته ساز شوی صحیح ډیره مننه ان شاء الله مخکې ویډیو را سره ګورئ مخ وړاندې به ځو چې خاص ملم جبې ته ورسېدو دلته لږ شان دمې دپاره ودرېدلو ان شاء الله مخکې د سره نورې ویډیو نور دغه د سره شیر کوم مونږ سره اوسئ ویډیو شروع کوم دې څه ویسه ګانه سره
ماشاءالله یو قدرتي ښکلا ده او ډېر زبردسته. خو د افسوس او د غندنې وړ خبره دا ده چې دلته کم څومره ټورست هم راځي، بالکل دې راشي خو مطلب په خپل خوراک څښاک وکړي او دا نیچر دی، یو قدرتي ښایست لري دا ځایونه. نو پکار ده خو دلته کې یو سړی د ځان سره خوراک څښاک دپاره اوبو دپاره بوتل راوړي، دا دلته غورځول نه دي پکار، بلکې دا په یو شاپر کې دوباره چې کوم دی نو پیک کول پکار دي او د ځان سره وړل پکار دي. یو خالي ځای کې چې کوم دی د دې دپاره خپل ځګونه دي هغې کې غورځول پکار دي. د دې سره دا قدرتي ښکلا چې کوم دی دا ډسټرب کېږي، خرابېږي. دا زمونږ دا وطن زمونږ دی، دا خاوره زمونږ ده، نو یقینا د دې چې کوم ښکلاګانې دي مونږ ته نه دي پکار چې دا مونږ پامال کړو او په دې کې مطلب ډسټربینګس راولو. نو د دې به مونږ پوره خیال کوو او په تیره باندې که زه خبره وکړم د پولیس، نو ماشاءالله هغوی هم ډېر ښه کوآپریشن کوي. نو تاسو کتلی شئ دا زموږ ملګري थोड़ा पे उल्टा की वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।